السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. محترم مؤمن ورنو، په نن دور کې د ډېرو زیاتو ګناهونو د وجې نه، د غفلت د وجې نه، په دنیا کې د ډېرو زیاتو مشغولتیاو د وجې نه او د الله د بندګۍ نه د لرېوالي د وجې نه خفګانونه ډېر شوي دي. کورنۍ ستونزې ډېرې شوي دي، مشکلات ډېر شوي دي. د ښځې او خاوند ترمنځ اختلافات، د وروڼو ترمنځ اختلافات، د پلار او زوی ترمنځ اختلافات، ترونو زامنو ترمنځ خفګانونه، سرګنۍ سره خفګانونه، د هر چا ترمنځ خفګانونه پراته دي. بعضې خلک ښایسته ژوند نه یو تعبیر کوي، څوک ونه بل تعبیر کوي، څوک بل تعبیر کوي. څوک وایي ښایسته ژوند به دې له وجې ډېر امکانات او ډېر کورونه او ډېر اولاد او ډېرې ښځې ولري. بل طرف ته چې ګورو د ډېرو امکاناتو او د ډېرو ښځو والا هم ډېر خفګان سره مخ دي. مسلمانان به دا سوچ کوي چې اروپا کې ژوند دی، امریکا کې ژوند دی. تا سوچ وکړئ، هر کال 20,000 زنانه په امریکا کې د خاوندانو لخوا قتل کیږي، وژل کیږي. د 3,000 نه ډېر نفر دا هر کال په دې امریکې کې ځانونه وژني. دا ډېر کم احسان وویل الله، بلکې دنم ډېر. تقریبا مخکې کلونو کې احصا شوې وه، نو 80,000 نفرو په اروپا کې کم خلک د اډمتوب کې د هنرمندان چې 2,000 وژلي دي. دا ولې اسلام نشته، ایمان نشته، د الله بندګي نشته، خفګانونه ځکه زیات دي. دا واضح حقیقت دی چې د اسلام د دین نه غیر انس نشته، امن نشته، اطمینان نشته. او دا خبره کې څه مبالغه نه، یو حقیقت دی چې انس دا په اسلام کې دی. کوم علاجونه زه په اختصار په شکل ذکر کوم، دا هر علاج ډېر قیمتي وګڼه او ان شاء الله تعالی دا علاجونه ډېر قیمتي دي کوم چې تا ته ذکر کیږي. کوشش وکړه چې دوامدار په دې باندې پاتې شي. هر عاقل انسان دې کې دې سوچ کوي. غمونه او پریشانیانې او خفګانونه د انتهایي زیات دي په نن دور کې، د ګناهونو د وجې نه یي، د کور اختلافات د وجې نه یي، د غفلت د وجې نه یي، د بېلمازۍ د وجې نه یي. د الله بندګي نه کې خپله خفګان کې انسان لویږي. اولینه خبره، په الله باندې سوچه ایمان راوړه، ښکلی ایمان په الله باندې راوړه، د زړه د تن له په الله باندې ایمان راوړه. فقط د ایمان تا ته اطمینان درکوي، ستا زړه خوشحاله کړي، ده ته ستا اطمینان ورکوي. د اسباب ډېر زیات دي، لنډې ویم. دویمه خبره، د ژوند په ټولو چارو کې په الله توکل کوه. 5 وخته لمونځونه کوه، د الله حق ادا کوه، د بندګانو حقوق ادا کوه، نور د ژوند چارې او راتلونکي الله ته وسپاره. ان الله يحب المتوکلین، الله متوکلین خلق خوښوي. ومن يتوکل على الله فهو حسبه. ومن احب ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله تعالى. څوک چې غواړي چې قوي شي په الله یې توکل وکړي. دا یو خبره دي. هر وخت کې مثال ورکوو، دا خبره ډېرې اوږدېږي. درېیمه خبره تقوا ده. تقوا 100 فایدې لري. 5 وخته لمونځونه په جمع کول او ګناهونه نه ځانونه ساتل، دا تقوا ده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. دا ټول تقوا فعلی دي. ګوره څلورمه خبره، په اخلاص سره الله له توبه ایستل د ټولو ګناهونو نه، چې په هر قسم ګناه کې ته ګیرې، په اخلاص سره الله له توبه وکړه. توبه 3 شرایط لري. ګناه دستي پرېږده، ځان پیمانه کړه، او آینده کې قوي اراده ولر چې ګناه ته رانه شي. د ګناه د توبې سره به ستا د زړه نه وحشت یو دم لاړ شي، خفګان به لاړ شي. 5مه خبره، د قرآن تلاوت ډېر کړه، چې څومره ډېرولی شي ډېر کړه. کوشش وکړه چې هفته کې یو کړه د قرآن کریم ختم کړي. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم والشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین. قرآن کریم ته موعظه ویلې، شفا یې ولې ویلې. دارنګه 6م علاج، ذکر اذکار زیات کوه. الا بذکر الله تطمئن القلوب فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. د قرآن نه به بهترین ذکر نشته دی. و عام اذکار هم چې دي د
دا هم زیات کوه. اووم علاج دا دی د خفګان د ختمولو دعاګانې ډېرې کوه. په دعا کې الله ته وجاړه، په دعا کې د انګیتي په اوښکو لامده که، بار بار دعاګانې وکړه، بار بار دعاګانې وکړه. تهجد مو قضا کوه، پنجشنبه دوشنبه روژې مو قضا کوه. د دنیا کارونه دې کوه، خو دا کارونه مو ورسره کوه. دارنګه اتم علاج د توحید عقیده ولره. الله په ذاتو کې په صفاتو کې یو دی، او د توحید د عقیدې مقابل کې شرک دی او کفر دی. دا ټوله ګمراهي ده. هغه سبب د څه شي دی؟ د زړه د تنګ دی. دارنګه نهم علاج دا دی علم وکړه. علم د علم سره دنیا او آخرت پراته دي. لکه څنګه چې امام شافعي رحمه الله ویلي من اراد الدنیا فعليه بالعلم ومن اراد الاخره فعليه بالعلم. علم زده کړه. د علم سره ډېرې خوبیانې سبا ذهن ته راشي، ډېر تغلیف بدن کې راشي. څومره چې ته علم ډېر کړي. لسم علاج الله ته رجوع وکړه، په محبت سره الله ته رجوع وکړه، په زړه سره الله ته رجوع وکړه. څومره نعمتونه الله ته باندې کړي دي، دائم دپاره رب ته رجوع کوه. یولسم علاج چې څومره ذکر اذکار کولی شي وکړه. د سبا ماښام اذکار هم کوه، درود هم وایه، لا حول ولا قوة الا بالله هم وایه، استغفر الله استغفر الله دا هم وایه. دې سره تغییر بدلون ډېر راځي. دولسم علاج د مخلوقاتو سره نیکي کوه، د رور سره نیکي کوه، ګاونډي سره نیکي کوه، د جومات د امام سره نیکي کوه، د یو بېسواده سره نیکي کوه، د هر چا سره احسان کوه. بد اخلاق د هېڅ چا سره مه کوه. سبا ما ته سترګې پټې کړي به خلک کنځلې کوي چې دا داسې داسې کول. دارنګه دیارلسم علاج د زړورتوب د بهادرۍ صفت په ځان کې پیدا کړه. دې سره بوزدلي دې وځي، د بوزدلۍ د وجې زړه ګډوډ کېږي، زړه کې به ستا انشراح پیدا شي چې ته ځان کې صفت د زړورتوب پیدا کړي. دارنګه بد صفات ټول د ځان نه وکاږه. حسد دی او کینه ده او غدر دی، دوکه ده او رشوت دی او بخل دی، دا صفت د ځان نه وکاږه. شهوت پرستی ده، بد صفتونه چې څومره دي دا ټول د ذهن د لرې کړه. دغه حدیث کې دا راځي که نه کل مخموم القلب صدوق اللسان. د مخموم القلب تفسیر نبی علیه السلام کړی چې التقي النقي لا اثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد. دارنګه پنځلسم عجیب علاج دی بېځایه لیدل، بېځایه خبرې، بېځایه څه اورېدل، بېځایه مجلسونه کول، ډېر خوراک کول، ډېر څښاک کول، ډېر خوب کول. دا هغه څه دي غفلت پیدا کوي. زمونږ خلکو په خوبونو کې ارمانونه وایستل، هم په خوبونو، هم په خوراکونو، هم په څښاکونو، هم په چکرونو، هم په مجلسونو. خلک به راځي کښېني اکاړه کوه، ټوله شپه دا خبرې اترې خبرې اترې. دا زړه سخت دی، د الله بندګي په کار ده. ټول ژوند زموږ په څه کې تېر شو، هغې پسې خبرې دې پسې خبرې، ټول زندګي په دې کې تېره شوه. تاسې لاړ شئ بعضې اطرافي سیمو ته چې دا خلک پکې ډېر فارغ اوزګاري، به ټوله ورځ حجرو کې ناست او چې یو قصه په کلي کې وشي بس همدا قصه زمزمه کېږي په هر حجره کې. ټول خلک په ګناهونو کې هم دې وجې نه اخته شو. ټول غیبتونه، چولخورۍ او تهمتونو باندې خلک اخته دي او دا خراب مرضونه دي. د دې وجه د سترګو د نظر کنټرول، د خبرو کنټرول، د اورېدلو هر څه کې احتیاط کوه. شپاړسم علاج په هغه کارونو ځان مصروف کړه چې هغه تا ته فایده رسوي. څه چې فایده رسوي دله خاص کر اخرت ته په هغې ځان مصروف کړه. مشکل دا دی ما او ته اکثرت په بې پیدې کارونو مصروف یو، هېڅ خیر پکې نه پکې مصروف یو، هېڅ خیر پکې نه. د دې وجه دا زړه چې دی زړه مثال دی یو ګل دی. دا په هغه څه باندې مه مصروف وو چې دا دله خرابوي، دا دله زړوي، دا دله خیرنۍ، دا دله ګډ وډ کوي. زړه د الله په بندګۍ باندې ژوندی وساته، تازه وساته. د دنیا په حساب کې هغه چاته ګوره چې هغه ستانه ډېر ښکته دی، هغه چاته مه ګوره چې موټر لري، شرکت امکانات لري او هر څه لري، هغې ته مه ګوره. دې سره د طبیعت ګډوډ کېږي. هغه ته لږ خوراک لري یو بل سړی بیخي نه لري، ته لږ لباس لري بلې بیخي نه لري، ته کور لري او بلې بیخي نه لري. ته ګوره ازاد یې، بل چې دی هغه بندي دی. ته روغ جوړ یې، هغه ګوره ګوړ دی. ستا سره کار کوي، داسې ګوره کار نه کوي. ستا موضوع کار کوي، دغې ګوره نه کوي. ته تلل کې هغه نشي کولی. په دې کې سوچ کوه. دارنګه زاړه چې کوم مشکلات تا باندې تېر شي هغه مه یادوه. ولا پخوا داسې و ولږه و تنده و دا مه یادوه. دا هېڅ پیدا نه رسوي. راتلونکی ژوند جوړ کړه. د دې وجې نه علماو دا ژوند ټول 3 ورځې دی، یو پرون، یو سبا ته، یو نن. پرون چې څه تېر شو هغه تېر شي هغه مه کوه، او نن کار وکړه. نن منظوره مو وکړه، نن تلاوت مو وکړه، نن صدقه وکړه، هر څه نن وکړه. او د سبا ته ورځې هېڅ پته نه لګي سبا به څه کېږي. موجود به یو که نه و.
خاص کر هغه ورونه او خویندې چې دغه عمرونو 40 ته رسېدلي دي دا خو ځان تیار ساتئ همیشه دپاره چې یا نن یا سبا څه کېږي خبر به راځي یا نن یا سبا که دا عمر د 40 نه پرېکړه ډېر شي د 10 کاله د 10 که د 15 کاله دله څوک نه رسېږي خو زه د ستا هغه حدیث کې چې راځي چې زما د امت ورونه او یو شپېتو ترمن دي خو مرګ روان دی دارنګه کم حالات چې په دې ژوند کې راځي که نه کله قرض او کله بند او کله یو څه وکړه دې حالاتو سره خرابېږه ما د الله بندګي بیا هم کوه په الله باندې ښایسته ګمان کوه انشاءالله چې الله به تا نه خرابوي دارنګه په تا به ډېر مصیبتونه هم راغلي خو ډېر نعمتونه هم درباندې الله کړي ایک هم سوچ وکړه دارنګه خلک تا پسې خبرې کوي دې سوچ مه کوه خلک میوهداره ونه ولي ښه بې میوې ونه خلک نه ولي خلک تا پسې خبرې کوي هېڅ ضرر تا ته نشي رسولی د دې سوچ فکر مه کوه دارنګه ته چې د چا سره احسان کوې د شکر انتظار یې مه کوه چې دا ما نه مننه وکړي ولا ما ورسره ډېر کړي نه انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا موږ د الله دپاره دا خوراک سره درکړو داسې نه دارنګه الله چې کوم نعمتونه په تا باندې کړي دا ډېر یاد کړه د الله نعمتونه دا ډېر یاد کړه دارنګه هغه چا چې تا سره ډېر احسانات کړي دي دا هم یاد ساته ته چې د بل سره احسان کې دا ذهن نه لرې کوه د الله په لاره کې جهاد کول دا هم یو ستر هغه سبب دی چې د زړه خفګانونه دا ورسره د منځه ځي دارنګه دا دعا هم ډېره کوه اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر دارنګه دا دعا هم ډېره لوله لا حول ولا قوة إلا بالله په زړونو کې راته لوله 15 تبون په جمع کوه آخري خبره دا دعا ځان سره زیاته کوه اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي وأقض عني ديني یا الله زما عیوب پټ که یا الله زما دا ویره په امن بدله که او قرضونه زما نه ادا که دا دعا ته ډېره ولوله دی که ناشنا فیدې دي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي وأقض عني ديني تقریبا 22 اسباب په ډېرې اختصار شکل سره موږ ذکر کړل د خفګانونو او د غمونو او د ازارې لپاره صلی الله